السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، نن غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم څنګه کولی شو ډیزاین لرونکي تصویرونه جوړ کړو. البته چې هغه تصویرونه به د افغانستان بیرغ به مو پر مخ باندې ډیزاین کوو. په دې طریقه کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو د افغانستان بیرغ پر خپل مخ باندې ډیزاین کړو. نن سبا موږ په فیسبوک باندې وینو چې ډېر ډیزاین لرونکي تصویرونه جوړیږي او خلک یې فیسبوک ته پورته کوي خپل والو ته، خو دا تصویرونه ټول آنلاین جوړیږي. خو نن زه تاسو ته آنلاین او آفلاین طریقه دواړه ښیم. اول د ټول نه مخکې به تاسو دوې اپلیکیشنې را ډاونلوډ کړئ د ګوګل پلی سټور څخه. اول پلګ پیس په نامه یو اپلیکیشنه ده، دوهم پلګ پیک په نامه یو بل اپلیکیشنه ده. دا دوې اپلیکیشنې به د ګوګل پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ طریقه ګوګل پلی سټور ته راسئ. د دې اپلیکیشنونو لپاره چې اپلیکیشنې تاسو را ډاونلوډوئ نو په سرچ کې به ورته ولیکئ پلګ پیک په نامه باندې یو اپلیکیشنه ده. دا اپلیکیشن ده پلګ پیک په نامه باندې. دا به خپل موبایلونو ته انسټال کړئ. تاسو ته انسټال راوړي، ما ته یې اوپن راوړی دی ځکه چې ما مخکې انسټال کړی دی. وروسته دوهمې اپلیکیشن لپاره به افغان پلګ ان پیس ولیکئ. تاسو ته یو بل اپلیکیشن راوړي پلګ پیس فوټو فریم افغان. دغه اپلیکیشن ده، دا به را ډاونلوډ کړئ. دلته ما ته اوپن راوړي، ما مخکې را ډاونلوډ کړی دی. تاسو ته انسټال راوړي، تاسو یې انسټال کړئ خپلو موبایلونو ته. د هغه څخه وروسته به راسو، زه به تاسو ته طریقه وښیم چې څنګه کولی شو تصویر پکښې ډیزاین کړو. د ټول نه مخکې به زه پلګ پیس اپلیکیشن خلاص کړم. دا یوازې د افغانستان د بیرغ لپاره ډیزاین شوی دی چې د افغانستان بیرغ یوازې پر خپلو مخانو باندې ډیزاینولی شئ. نو پلګ پیس ته به راسئ. دلته تاسو ته دوې اپشنې درکوي، یوه د ګیلري ده، دوهمه د کیمرې ده. که چیرې د کیمرې بټن ووهئ نو د ځان څخه به سلفي اخلئ او بیا به یې ډیزاینوئ. خو زه ځم ګیلري ته. په ګیلري کې یو تصویر ورته انتخابوم. دا یو تصویر دی. چې کله مې دا تصویر ورته انتخاب کړئ، دلته دا ټولې تاسو کولی شئ ورباندې ډیزاین کې یا کښېږدئ. زه دلته نقشه ورته انتخابوم د افغانستان. په دې بټنه باندې پورته وکښته کولی شئ، هم یې کوچنی کولی شئ، او دا بله د ضرب په بټن باندې تاسو کولی شئ چې بېرته خرابه هم کړئ. او همدارنګه به یو بل ډیزاین هم راواخلم. دا ډیزاین به دلته پر دې اوږه باندې ورکښېږدم. دریم ډیزاین به هم راواخلم. دا به دلته دا کورتۍ په دا بغل باندې ورکښېږدم. کله چې مو دا ډیزاین نونه ټوله ورباندې اپلای یا تطبیق کړله نو د سیوولو لپاره به بیا دغه د سیو بټن ووهئ. یو څه انتظار به وکړئ. د انتظار وروسته تصویر سیو کیږي. د هغه څخه وروسته اپلیکیشن څخه تاسو راسئ. که چیرې ګیلري ته موږ راسو نه راځي تصویر په ګیلري کې، نو بیا به تاسو چیرې راسئ. د هغه څخه وروسته به نو که چیرې په ګیلري کې تاسو تصویر نشو ښکاره نو رابسئ مای فایلز ته. په مای فایلز کې به ډیوایس سټوریج ته راسئ. د هغه څخه وروسته به تاسو هغه فولډر چې د افغان پلګ پیس په نامه دی دې فولډر ته به راسئ. کله چې دې فولډر ته رالاست، دا تصویر دی راخلاص به کړئ. تاسو کولی شئ چې دا تصویر هر ځای هم کښېږدئ. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې خپل پر مخ باندې مکمل د افغانستان بیرغ ډیزاین کړئ. نو پلګ پیک په نامه باندې یو اپلیکیشن دی. دا به راخلاص کړئ. کله چې مو دا راخلاص کړئ، دلته سټارټ بټنه ده، د سټارټ بټنه به ووهئ.
د هغه څخه وروسته تاسو ته دا یو سکرین راوړي. که چیرې تاسو غواړئ خپل د ځان څخه سلفي واخلي، د هغه ډیزاین دی خپل مخ صحیح په کښې کې راولي او وروسته بیا دا غټه توره د بټنه چې دا سپینه کړه پر باندې راڅرخېدلې ده دا به ووهي، نو خپل د ځان څخه به سلفي واخلي. که هغه نه وي نو د ګیلري څخه یو تصویر ورته راواخلي. دا په راسته لاس کې د ګیلري بټنه ده دا به ووهي. وروسته دا ځلې زه دا تصویر اخلم، د محمد نبي یو تصویر دی. بیا په راسته لاس کې مای پلګ دا به ووهي. د هغه څخه وروسته افغانستان پلګ یا د افغانستان بیرغ به ورته انتخاب کړئ. دلته لاندې ډیزاینونه ورکړي دي 1 2 3. تاسو کولی شئ چې دا هر ډیزاین مو خوښ هغه ډیزاین ورباندې تطبیق کولی شئ. د دې څخه وروسته په چپه لاس کې تاسو ګورئ د ایډیټ بټن یې ورکړې ده. د ایډیټ بټنه به ووهئ. د هغه څخه وروسته دلته یې 2 اپشنه درکړه. ټونینګ دا بټن چې ووهئ یو څه د ډیزاین ته تغییر ورکوي. د هغه څخه وروسته سایز که چیرې دا سایز برابر نه وي نو د هغه کوچنۍ علامې د سترګو لپاره دي، دا به د سترګو د کیسو سره برابرې کوي. او همدارنګه دا بل فریم، دا فریم تاسو وینئ تاسو غټولی او کوچني کولی هم شئ چې د مخ ټول ډیزاین ورپکښې راولي. چې کله مو دا ډیزاین صحیح کړي او برابر مو کړي بیا وروسته دغه د صحیح علامه ووهئ، صحیح به شي. د دې څخه وروسته د نیکس بټن ووهئ. د هغه څخه وروسته تاسو ګورئ نور فریمونه او یو څه لیکنې یې درکړلې. دا بټنه به ووهئ چې هر لیکنه یا هر فریم مو خوښ و هغه به ورته راولئ. تاسو ګورئ زه دغه لیکنه انتخابوم. او د دې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې یو سټیکر هم ورباندې اپلای یا تطبیق کړئ. هر سټیکر چې مو خوښ و، خو زه دلته سټیکر نه ورکوم. د دې څخه وروسته لاندې د شیر بټنه ده. د شیر بټنه چې مو کله ووهل د هغه څخه وروسته تاسو کولی شئ چې پر مسنجر، فیسبوک او داسې نور ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیاو باندې شیر کړئ خپل تصویر. د دې څخه وروسته ګیلري ته راځمه، تصویر جوړ دی. دغه تصویر دی چې جوړ کړی مو دی. نو دا و د اپلیکیشن د 2 اپلیکیشنونو نو طریقه چې ما تاسو ته وښودله. ځینې کسان خپل تصویرونه انلاین ډیزاین کوي. نو د انلاین دپاره موږ باید څه وکړو؟ یو براوزر ته به ولاړ شئ. هر براوزر چې وي، که ګوګل کروم وي، که یو اس ای براوزر وي او که انټرنیټ براوزر وي، هر براوزر چې وي تاسو به دغه براوزر راخلاص کړئ. خو زه دلته ګوګل کروم راخلاصوم. ما مخکې 3 سایډه ورپکښې راخلاص کړي دي. یو هم www.anzuriz.com دی. په دې کې هم تاسو کولی شئ چې خپل تصویرونه ډیزاین کړئ. د هغه څخه وروسته یو بل سایټ دی www.anzurpayna.com. په دې سایټ کې هم تاسو کولی شئ چې خپل تصویرونه ډیزاین کړئ. خو دریم سایټ ادرس دی anzurgar.com. دې سایټ خپل ځان ته یو اپلیکیشن هم جوړه کړې ده چې تاسو کولی شئ هغه اپلیکیشن د ګوګل پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ او بیا د هغه اپلیکیشن په واسطه باندې خپل تصویرونه جوړ کړئ. نو د دې سایټ څخه به هم زه ووځم. دا به وروسته هغه اپلیکیشن طریقه تاسو ته وښیم. اوس زه تاسو ته دا ښیم چې څنګه کولی شو انلاین یو تصویر ډیزاین کړو یا یې جوړ کړو په دې ډیزاینونو باندې. دلته چې هر ډیزاین ستاسو خوښ وي هغه ډیزاین به راخلاص کړئ. دا د خپلواکۍ یو تصویر دی. زه به یې راخلاص کړم. کله چې مو دا تصویر ووهئ دلته 2 اپشنه درکوي، چایس فایل. اوس که ستاسو سره کوم تصویر په موبایل کې وي هغه ورته انتخاب کړئ.
دوهم اپشنه اور ډیزاین مای فیسبوک پروفایل پیکچر. اوس که تاسو غواړئ د خپل فیسبوک د پروفایل تصویر ډیزاین کړئ هم کولی سئ. نو زه دلته چایس فایل ورته انتخابوم. د دې څخه وروسته ډاکومنټس دغه درې کرښې چې تاسو ته درکړي دي دا ووهئ. نوم یې دی اوپن فرام. د هغه څخه وروسته ګالري. د ګالري څخه وروسته یو تصویر ورته انتخاب کړئ چې هر تصویر وي. زه دلته یو تصویر ورته انتخابوم. تصویر اپلوډیږي. کله چې تصویر اپلوډ سو د هغه څخه وروسته تاسو ته ډیزاین خپله اتومات راوړي. تصویر اپلوډ سو نو د راډاونلوډولو لپاره به د ډاونلوډ بټن به ووهئ. کله چې مو د ډاونلوډ بټن ووهل ډاونلوډ به شروع سي. ستاسو تصویر به راډاونلوډ سي. تصویر راډاونلوډ سو. تاسو ګورئ اوس به د سایټ څخه ووځو رابسو ګیلري ته. تاسو ګورئ په ګیلري کې دا تصویر په مکمل ډول سره راډاونلوډ سو. مخکې مې تاسو ته ذکر کړ چې انځورګر خپل ویب سایټ ته یو اپلیکیشن هم جوړ کړی دی. د هغه اپلیکیشن د ترلاسه کولو لپاره یا د راډاونلوډولو لپاره به پلی سټور ته راسئ. کله چې پلی سټور ته راغلاست نو په سرچ کې به ورته ولیکئ انځورګر. کله چې انځورګر ورته ولیکله د هغه څخه وروسته تاسو ته اپلیکیشن راوړي. دغه اپلیکیشن د انځورګر په نامه دا به راخلاص کړئ. کله چې مو دا صفحه راخلاصه کړه تاسو ته به انسټال راوړي. هغه انسټال یې کړئ دغه اپلیکیشن. خو ماته یې اوپن راوړی دی. زه دا اپلیکیشن اوپن کومه. دا اپلیکیشن درې اپشنه لري. اول اپشن ډیزاین. دوهم دی فیسبوک کاورز. درېیم دی لایو ټي وي. دلته زما په موبایل کې دا دوه اپشنه کار نه کوي. دا دوه اپشنو مخکې کار کوي. لاندې د ټي وي اپشن کار نه کوي. خو اوس دغه دوهم اپشن په نوي اپډیټ کې هم کار نه کوي. خیر په هر صورت زموږ ستاسې کار د دغو دوه اپشنو سره نه دی. د سر د اپشن سره مو کار دی. ډیزاین به ووهئ. د هغه څخه وروسته تاسو ته هغه ډیزاینونه چې جوړ سوي دي هغه درته راوړي. په دې ډیزاینو کې به یو ډیزاین ورته انتخاب کړئ چې هر ډیزاین ستاسو خوښ و هغه ډیزاین به ورته انتخاب کړئ. زه دلته یو ډیزاین ورته انتخابوم. دا هم تاسو ته یو دوه اپشنه درکوي. اول اپشن دی سلیکټ پیکچر. یو تصویر انتخاب کړئ. دوهم اور لاګین ان ویت فیسبوک. یا فیسبوک ته داخل سئ. کوم د پروفایل پیکچر چې دی هغه هم کولی سئ چې ورباندې ډیزاین کړئ. نو زه دلته سلیکټ پیکچر انتخابوم. د هغه څخه وروسته دا ځلې دا تصویر ورته انتخابوم. د عبدالجلیل آرین تصویر مې ورته انتخاب کړئ. تصویر ډیزاین سو. دلته یې هم دوه اپشنه راته راوړله. یو سیو پیکچر ټو ګالري دی. دوهم شیر پیکچر اون فیسبوک. اوس تاسو کولی سئ چې دا تصویر پر فیسبوک هم شیر کړئ او همدارنګه کولی سئ چې ګالري ته یې سیو کړئ. زه دلته سیو وهم. د هغه څخه وروسته د اپلیکیشن څخه به ووځو. رابسو ګالري ته. تصویر سیو سو په ګالري کې. نو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې طریقه چې تاسو ته مې ښودله. نور مو وخت نه نیسمه دوستانو. ماته اجازه راکړئ. د الله په امان ښې چارې ولرئ.